که دا دوه کاره زنانه کوي او که دا دوه کاره نارینه کوي، نو د هر یو دپاره جدا زیری ذکر کوي. فلنحیینه حیاتا طیبا، نو خامخا ژوند به ورکو موږ دته، حیاتا طیبتا ژوند مزیدار. الله و چا چې ایمان راوړ او د هغې سره نیک عمل کو نو د ده ژوند به صحیح حیاتا طیبه، هغه ژوند ته وایي چې مزیدار او د مزو زندگی وي. په دنیا کې به هم دا ژوند دی او په آخرت کې به هم دا ژوند دی. ګوره نن سبا په دې دنیا کې هر سړی لګی دی او دا کوشش کوي چې زما دا ژوند لږ د سکون شي او زما ژوند مزیدار شي او د مزو نه ډکي. هر سړی دا غواړي که نه؟ نارینم په دې کوشش کې لګی دی او زنانم په دې کوشش کې لګیا ده چې زما ژوند د مزو شي او مزیدار شي، د سکون او د راحت شي. نو د حیاتا طیبه دپاره الله رب العالمین بعضې اسباب مقرر کړي دي. کم نارینه او کم زنانه چې په دې خبرو عمل وکړو نو الله به ولې داسې ژوند ورکړي چې دومره مزیدار او د مزو ژوند به چې د پریشانۍ نه به بس بچي، پریشانی به پکې نه راځي. هغې دپاره یو څو اسباب دي. یو سبب دی آیت کې دا ذکر دی چې ایمان. د ټولو ناول به سړی څه راوړي؟ ایمان به راوړي. د ایمان سره سره دویم شرط دا دی عمل صالحا، دی به په طریقه د پیغمبر باندې عمل کوي. که د ده ناسته، د ده ولاړه، د ده خوراک، د ده څکاک، د ده غم، د ده خادي، دا به ټول د نبي علیه صلات وسلام په طریقه برابري. دریم شرط چې دې پسې آیت کې الله ذکر کوي چې د قرآن کریم سره به دې خپل تعلق ساتي. د ده په زړه کې به د الله د دې کتاب سره مینه محبت پروت وي. څلورم شرط مخکې تیر شوی، الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله وی دې زړونو ته چې اطمینان حاصلیږي او سړی غواړي زما ژوند دې مزیدار شي نو هغه د الله ډېر یادوي په ذکر د الله باندې. څلور شو. پنځم حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جهاد کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جهاد دا داسې د جنت په دروازو کې یوه دروازه ده. د جنت 8 دروازې دي او د هرې دروازې خپل نوم دی. یو پکې نوم دی باب الجهاد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جنت په دروازو کې چې دا د جهاد کومه دروازه ده، دا داسې دروازه ده چې دا د انسان نه غمونه او پریشانۍ نه لرې کوي. 15 شو که شپږ شو؟ 15. شپږمو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم انسان چې مسلمانی او الله دل رزق ورکړي او حلال رزق حرام نه او ورزق کفافا او الله رب العالمین دل گزاره حال رزق ورکړي دومره یي چې د ور باندې گزاره کیږي خو دې سو کې دې صبر نه کار واخلي قناعت کې د کې خيسته خویدا دي چې دې و یره په دې لګ باندې بس زما زد الله په دې فیصله باندې راځم بس وخت می تیریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې انسان مسلمانی رزق حلالی او الله ولا گزاره حال رزق ورکړي او د حرس د دنیا ډیر نه کوي چې زه به د مال څنګه ډیر کم بس په دغه لږ باندې د صبر کوي او خوشاله ور باندې داسې انسان ته الله رب العالمین حیات طیبه ورکوي خسته ژوند او مزیدار ژوند. او بل پکې دا دی چې التوکل علی الرحمن چې سړی هر وخت په الله رب العالمین باندې خپل توکل ساتي. چا چې دا اسباب استعمال کړو نو دا هغه ژوند ته به هغه به داسې ژوند دی حیاتا طیبه الله به وله مزیدار او د مزو ژوند ورکوي. نو ټولو نه اول ایمان، دویم عمل صالح، دریم د قرآن سره تعلق، څلورم د الله ذکر، پنځم جهاد، شپږم پنځم جهاد شو، شپږم شي شو توکل په الله باندې، اوم بیا دغه حدیث کې رالی چې سړی مسلمانی او رزق حلالی او الله ولا گزاره حال رزق ورکړی دی په صبر کوي دی د دنیا حرس ډیر نه کوي
نو داسې انسان ته به الله ژوند ورکوي حیاتا طیبه. الله به داسې ژوند ورکوي حیاتا طیبه چې به د مزو نه هم ډکي او مزېدار به وي. دغه زندګي به دله خوند او مزه وله ورکوي. من عمل صالحا چا چې عمل وکړه نیک من ذکر او انثی که نارینه دی او که زنانه وهو مؤمن او د مؤمنی فلنحیینه حیاتا طیبه نو خامخا وربکو دتا ژوند مزیدار ولنجزینهم او خامخا بدل بورکو دوی ته اجرهم د اجر د دوی باحسن خیسته ما کانو یعملون د هغه عملونو چې دوی کول.